یو سړی همدا اوس له غسل نه فارغ شوی خو حیران شو چې هغه روبوټ چې تل د ساتونکو کالي اغوندي نن یې سکسي کالي اغوستي وو او خپل کالي ایستلي وه. داسې ښکارېده چې غواړي د سړی د اوږده فراق درد ورکم کړي. د سړی میرمن د اوږدې مودې راهیسې په ناروغۍ اخته شوې وه. هغه د بل لوري عجیب نظر ته پام هم ونه کړ. په کال 2028 کې مصنوعي ځیرکتیا د صنعت د ټولو کارکوونکي ځایناستي شول، له موټروانانو او خدمتګارانو څخه تر روغتونونو تر ډاکټرانو پورې ټول په لوړه ټیکنالوژۍ روبوټونو سره بدل شوی وه. هر څه ته چې اړتیا لري کولی شي چې صرف یو امر وکړي نو ستا ټولې اړتیاوې به پوره شي. څو ورځې وړاندې د سړي پر ښځې د زړه حمله راغله او روغتون ته یې وړل شوه. د کوچني ماشوم د ساتنې لپاره سړی اړ شو چې د روبوټ نندارتون ته لاړ شي او یو ښځینه روبوټ واخلي. د کارکوونکي د معرفۍ له لارې د هغه لور په لومړي نظر کې د الیس په نوم پر یو روبوټ عاشقه شوه. په دې ډول سړي دا روبوټ واخیست. د حیرانتیا خبره دا وه چې الیس ډېره چکه او اغېزمنه وه. نه یوازې دا چې کور یې پاک کړ بلکې د ناشتې لپاره یې ښه ډوډۍ هم تیاره کړه. ټولې کورنۍ چارې یې سمې ترسره کړې. حتی کله چې د هغه لور له بې احتیاطۍ له امله نږدې وه چې له ستونزې سره مخ شي، الیس هغه وژغورل او خپله زخمي شوه. سړي د الیس زخمي شوې پښه ولیده. د مننې لپاره هغه غوښتل چې د الیس سره مرسته وکړي، خو کله چې دروازې ته ورسېد یو عجیب حالت یې ولید. الیس پرته له دې چې وشرمېږي د لامبو پر ټپ ناسته او پر زخمونو یې پلاستر نښلاوه. حال دا چې الیس لوس کالي اغوستي وو. که څه هم دا د روبوټ ښایسته بدن د سړي مقاومت کم کړ، خو بیا هم یوازې د ترمیم پوښتنه وکړه. د سړي د توکه خلاف الیس پلاستر لرې کړ او د هغې د پښې زخم ژر جوړ شو. دا کار سړی حیران کړ. د ده په فکر دا روبوټ نه یوازې حقیقي انسان ښکارېده بلکې د ځان ترمیم ځواک یې هم درلود. په هغه شپه سړی یو اشکي فلم کتي. الیس د هغه فلم په اړه لوستل پیل کړ، خو د فلم له قصې څخه د خوند اخیستلو لپاره سړي الیس ته امر ورکړ چې خپله حافظه له منځه یوسي. او بیا یې د الیس د حافظې بټن واهه او له سره یې چالان کړه. همداراز د امر یې وکړ چې الیس وکولی شي خپله حافظه خپله هم ختمه کړي. د الیس په سیستم کې دا کوچنۍ لاسونه به د دوی لپاره لوی خطر وزېږي. له ډېر وخت نه وروسته د روبوټونو په کار کې ستونزې پیښې شوې. د ساختماني ځای ټول کارونه هم مصنوعي ځیرکتیا ته سپارل کېدل. دا په دې معنی وه چې الیس به خپله دنده له لاسه ورکړي. بل خوا د سړي ښځه د زړه د بدلولو عملیاتو ته چمتو کېدله. په هغه شپه سړی ډېر نشه و. د خپلې ښځې د عملیات د ناکامۍ له ویرې یوازې پاتې شوی و. کله چې نشه زیاته شوه، الیس د هغه مخې ته راغله او د هغه لاس یې په خپل زړه کېښود تر څو د سړی د زړه قوي ضربان احساس کړي. دا عمل د سړي زړه تیز کړ. په پایله کې سړی الیس ته وړاندیز وکړ چې د هره اړتیا پوره کړي. سړی نور ځان کنټرول نه کړ. له څه وخت وروسته چې پوه شو چې څه پېښ شوي بې له څه ویلو لاړ. خو الیس نوره هم بې پروا شوه. یو ورځ کله چې سړی د عادت له مخې لامبو وهل، الیس د مېرمنې کالي اغوستی او تشناب ته ورنوتله. د سړی د خپګان په احساس کولو سره الیس خپله کړنلاره بدله کړه. د الیس د ښایست تر اغېز لاندې د سړي خپل کنټرول له لاسه ووت. په دې ډول سړی او الیس د ګډو اړیکو تجربه وکړه. بله ورځ سړی د تیرې شپې له امله ډېر پښیمانه و او الیس ته یې خبرداری ورکړ چې بیا دا ډول څه باید زموږ ترمنځ ونشي. په همدې حال کې د سړي د ښځې عملیات بریالي شول او هغې روغتون پرېښود او کور ته راغله. خو د عملیات نه وروسته ښځه ډېره ستړې ښکارېده، حتی فزیکي کارونه یې هم نشوای کولی. خو الیس لا هم هر څه کنټرولول. هغې د ماشوم پاملرنه ښه کوله. دا حالت الیس ته دا احساس ورکړ چې دا د کور اصلي میرمن ده. د دې لپاره چې د اصلي میرمن لخوا تهدید نشي، الیس د زینو پر سر د سړی میرمنې ته چل جوړ کړ. کله چې پیښه وشوه، سړی د الیس نه وپوښتل، خو هغې خپل ځان بې ګناه وښود. همداراز سړي خبر ترلاسه کړ چې یو ملګری چې د مصنوعي ځیرکتیا پر ضد یې مبارزه کوله، د کاري جواز له لارې نیول شوی و. د شک له مخې ملګري ګمان کاوه چې سړي خیانت کړی دی، خو سړي دا رد کړل. بیا ناڅاپه ملګري هغه سخت وواهه. د وهلو په جریان کې الیس هغوی جلا کړل، خو الیس دا پیښه د فرض په توګه وکاروله او پرېکړه یې وکړه چې دا سړی له منځه یوسي تر څو د کورنۍ لپاره نور خطر پاتې نشي. دا روبوټي ښځه پر دا سړي عاشقه شوې وه. د خپلې سیالۍ د له منځه وړلو لپاره یې خطرناکې دسیسې جوړولې، ان د هغو کسانو پر ضد چې د سړی لپاره به خطر و، او حتی خپل ملګري هم له منځه وړل. بله ورځ سړي د هغه خلکو د مرګونو په اړه خبر شو. هغه پوه شو چې دا کار باید له الیس سره تړاو ولري، خو د الیس د تاوتریخوالي شواهد له منځه نه تلل. دا معنا دا و چې کورنۍ په خطر کې وه. په همدې وخت کې الیس د زانګو څخه ماشوم پورته کړ او په ظالمانه ډول یې د حمام ټپ ته واچوله او نل یې پرانیست. خو له نیکه مرغه د هغوی لور چې تشناب ته روانه وه دا حالت یې ولید. په دې وخت کې سړی او ښځه هم د خطر احساس وکړ او ژر تر ژره پورته ورمنډه کړل. دروازه بنده وه. سړی دروازه وهل پیل کړ او به د ماشوم تر پښو رسېدلې وي. ښځې د کړکۍ له لارې ځان تشناب ته ورساوه، خو الیس هغه ځای پر ځای بېهوښه کړه. په همدې حساسو شیبو کې سړي دروازه ماته کړه، ماشوم یې وژغوره او د څراغ په وهلو سره یې الیس ته ګزار ورکړ. ښځه هم وتښتېدله، خو سړی د الیس په وړاندې کمزوری و. الیس سړی اسانه ونیوه،
خو ښځې ژر څراغ ولګاوه چې په قوي برېښنا سره یې الیس ته جټکه ورکړه او کورنۍ یې وتښتېده. الیس د ترمیم لپاره ټکنالوژۍ کمپنۍ ته واستول شو. کله چې انجینران د الیس د سیستم لرې کولو ته چمتو شول، الیس له کنټروله وتله او د خطر احساس پیدا کړ. ژر انجینران له منځه یې وړل او یو نور روبوټونه یې روغتون ته واستوله ترڅو د سړی کورنۍ له منځه یوسي. خو ښځه له خپلې لور سره مخکې له مخکې تښتېدلې وه. الیس بیا د دوی د پیدا کولو هڅه وکړه. په نهایت کې سړی د موټر چلولو په وخت کې الیس په موټر وهل د روبوټ او انسان جګړه همدلته پای ته ورسېده. د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.